السلام علیکم ملګرو، تاسو ته پته شته چې د پاکستان په دې جنډه چې سپوږمۍ ده او دا ستوری دی، مطلب څه دی، دا د څه دپاره لګېدل دي. نو ویډیو راسره مکمل وګورئ. تاسو به هم ځان ته پاکستاني وایئ، تاسو به وایئ چې موږ پاکستاني یو، خو تاسو به د دې نه نه خبر چې د سپوږمۍ او د دې ستوري څه مطلب دی. نو نن راشئ په دې ویډیو کې ځان پوه کړئ. ملګرو لاول خو راشئ د سپین رنګ ته. دا سپین رنګ چې دی نو دا د اقلیتونو دپاره دی، د هغه خلکو دپاره دی چې زموږ د اسلام نه نورو مذهبونو والا دي، نو هغوی دپاره دا سپین رنګ استعمالیږي. او د هغه نه پس چې دی دا شین رنګ چې دی نو دا زموږ د مسلمانانو دپاره استعمالیږي، د هغه خلکو دپاره ریپرزنټ کېږي چې کومه مسلمانان دي او د هغو کومه اکثریت چې دی نو هغه په پاکستان کې زیات دی. د سپوږمۍ چې کومه ده دا چې دی نو دا د ترقۍ دپاره ده. د پاکستان چې کومه ترقۍ ده نو دا د هغه دپاره، د ستوری چې دی نو دا د علم دپاره دی. ملګرو آیا تاسو ته پته شته چې کله د سپوږمۍ دا ستوری رایوځای شي نو دا د اسلام سمبل دی. ملګرو آیا تاسو ته پته شته چې د پاکستان چې دی انټرنیشنل کومه رنګ دی؟ که تاسو ته پته نه وي نو که نه نو دا واورئ ښه. د پاکستان چې کومه انټرنیشنل رنګ دی نو هغه چې دی نو شین دی، ګرین دی. نو ملګرو دا و د پاکستان د جنډې مکمل تفصیلاتو، او دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ. زما د طرفې ټولو پاکستانیانو ته 14 اګست مبارک شه، ډېر ډېر مبارک شه.